سلامونه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. غواړم چې په دغه ویډیو کې یا په دغه پروژه کې تاسو ته ګرین سکرین یا کروما کی له منځه یوسم په کوین ماسټر کې. البته چې څنګه کولی شو موږ تاسو په کوین ماسټر کې ګرین سکرین له منځه یوسو. د دې دپاره زه اول باید زه نی پروجیکټ واخلم چې موږ تاسو د دې لپاره نی پروجیکټ اخلو. دلته راځم 14 پرونه نی پروجیکټ اخلم. د دې لپاره ول میډیا ته راځم. میډیا کې بیک ګراوند د لپاره اخلم. که چیرې مثلا موږ تاسو اصلي ویډیو مکمل سکرین نه وي بیا کولی شو د بیک ګراوند په طریقه هغه فول سکرین یا مکمل سکرین ته واړوو. ښه کله چې دا مثلا دغه بیک ګراوند مو واخیستو د دې لپاره ځم لیر ته. بل نوی لیر کې زه راځم. دلته باید هغه کروما چې زه پرې استفاده کوم هغه عکس یا ویډیو واخلم. هغه کې ویډیو وي کې تصویر کولی شو کروما ورڅخه استفاده کړو. مثلا دغه تصویر دی. تصویر زه باید اوس دلته فول سکرین کړم. ښه کله چې مثلا ما تصویر فول سکرین شو د دې لپاره راځم هماغه ګرین سکرین یا کروما کې چې څه سافت دي یا که سافت کړي وي یا سافت وي تیار هغه ورته راخلم. دلته فرض کوي دغه شی ما ډاونلوډ کړي دغه هم زه باید فول سکرین کړم. ښه دا چې کله د ما فول سکرین شوه اوس د دې لپاره راځم باید ویډیو او تصویر سره څنګه وي یو ځای وي، یعنی هغه اندازه چې 18 سکینټه ده دا باید مساوي یو ځای وي. ښه اوس د دې لپاره چې زه د کروما لرې کوم باید په همدغه ویډیو باندې زه کلیک وکړم. کله چې دلته کلیک وشو نو دلته کروما کیز باید پیدا کوم. دغه د کروما کی باندې کلیک کوم دا باید انیبل وي. دا چې کله انیبل شو دلته څو نور آپشن دي چې ما ترکیبي. اول د رنګ سلیکټ کول دي چې زه باید کوم رنګ انتخاب کوم چې زه هغه باید له منځه یوسم. ګورئ دلته مختلف رنګونه دي کولی شو خپله ورته جوړ کړو یا خپله جست تاسو کې وکړئ. راځئ دلته هغه مختلف رنګونه دي چې هر رنګ باندې کروما ثبت شوی وه هغه تاسو سلیکټ کوئ انتخابوئ ورته او اوکې کوئ هماغه کروما به له منځه لاړه شي. بل دغه نه وروسته کولی شو دلته موږ تاسو کراوز هم تغییرات کې راولو، یعنې هغه شاوخوا کوم هغه چې لري سټروک چې لري هغه هم کولی شو. دو طریقه ډېر په منظم شکل له منځه بوځو. دغه نه وروسته دلته بل په کروما کې مهم شی چې د بلاک ان وایټ دی چې دغه ویډیو موږ تاسو تور او سپین ته اړوي. کله چې تور او سپین شوه بیا کولی شو په ډېر ښه منظم شکل سره دغه له منځه بوځو چې مثلا هغه اصلي سوژه باید ټول مکمل ډول سپینه وي او نور شاوخوا بیکګراوند باید تور وي. دا چې تور شو نو هغه له منځه ځي او سپین کوم شی چې دی هغه پاتې کېږي موږ تاسو ته. نو په دې شکل سره کولی شو موږ تاسو کروما په اسانه طریقه سره څنګه کړو له منځه یوسو. ګورئ که څه هم اوس دلته داسې کم شنه پاتې دي خو بیا په ډېر دقیق شکل سره تاسو راځئ دلته کروما ته دغه څنګه کوئ له منځه وړئ. تاسو په دې شکل سره کولی شو په اسانه طریقه کروما له منځه یوسو. قدرمن لیدونکو تر بلې ویډیو د خدای په امان.